ډاکټر صاحب اوس موږ څنګه پوه سو چې په دغه ناروغۍ باندې اخته یو؟ هغه لومړنۍ نښې نښانې څه کیدلی شي؟ د دواړو لومړنۍ نښې نښانې، لومړی که موږ لاړ شو د کولمو وظایفو ته جذب به نه کېږي. که جذب ونه شو نو هغه خواړه چې موږ خوړلي دي او د هغه نه توقع دا ده چې د انرژۍ کچه په بدن کې مساوي وساتي یا حد اقل ضروریات مرفوع کړي، هغه به نه کېږي. لومړۍ نښه کسالت، خستګي، کسالت پرته له دې چې کوم خاص دلیل موجود وي. د دې ترڅنګ که موږ خواړه خورو او جذبېږي نو خو په اوږدمهاله کې به د وزن د کمبود سره مخ کېږو. دویم د وزن کمبود، ځکه دا یو مزمنه ناروغي ده، اوږدمهاله ده. د وزن د کمبود ترڅنګ اسهال موجود وي. دا خواړه چې خورو او جذبېږي نو بالاخره یو ځای ته خو به ځي، دا بهرني محیط ته راوځي د اسهال په شکل. اوس د دغه اسهال نه موږ کولی شو تمیز وکړو چې دا د سترو کولمو التهاب ده که د کوچنیو کولمو التهاب. که چیرې سترې کولمې التهابي وي نو معنا دا چې السریټیو کولایټس منځته راغلی ده. دا د التهاب یوه بڼه ده. په السریټیو کولایټس کې داخل د سترو کولمو داخلي لیومین یا برخه په مستقیما توګه شړیږي. اکثرا طبي کتابونه او منابعو دته السریټیو کولایټس ته سپورټیو کولایټس ویلی. سپورټیو په دې معنا چې داخلي برخه به شړیږي. شړېدل پر څه معنا؟ هغه ځای زخمي شو نو بهر ته به وینه راوځي د اسهال سره. بلډي ډایریا یا هغه وینه چې هغه اسهال چې معمولا خونریزي لري او همیشه یې لري، دا د سترو کولمو التهاب شو. او د وړو کولمو التهاب چې هغه د کرون ډیزیز یا د کرون ناروغۍ سره مستقیم ارتباط لري، کیدلی شي د خولې نه تر مقعد په هر ځای کې منځته راشي. ولې معمولا د کوچنیو او د سترو کولمو ترمنځ یو جنکشن د ایلیوسیکل جنکشن ورته وایي. دا هغه ځای ده چې تقریبا په 80% انسانانو کې په کرون ناروغۍ اخته کېږي. دلته اسهال شته ولی خوني اسهال نشته. نور ټولې مشترکې علایم نښې لکه کم د وزن کمبود، همدارقم د انرژۍ فقدان، دا ټول موجود دي. ولی یو څه چې تمیز باید وکړي چې دا د سترو کولمو ده که د کوچنیو کولمو، هغه د اسهال ماهیت ده. اسهال د وینې سره د سترو کولمو التهاب، اسهال بې وینې د کوچنیو کولمو التهاب. او معمولا په کرون ډیزیز کې او په دواړو کې بیا یو مشترک نور یو بخش د فکتورونو لري چې د هغه کولی شو موږ خالي وپېژنو چې التهاب موجود ده که نه. لکه د نس درد، که په کولمو کې التهاب موجود وي، هلته زخم موجود وي، نو طبیعي خبره ده چې د وینې د بهېدو ترڅنګ به هغه ځای دردونه لري. دا درد د ډوډۍ د خوراک سره زیاتیږي، تشناب ته د تګ سره کمیږي، د نس پړسوب، د نس بادونه، په نس کې اوازونه یا فلټنس. دا هغه نښې دي چې موږ کولی شي دې ته وهڅوي چې د کولمو د التهاب په هکله فکر وکړو، څېړنې وکړو، بالاخره تشخیص. ډاکټر صاحب په متواتر ډول باندې اسهال یا هم قبضیت او یا ترڅنګ تاسو ویلې چې دقیق عامل نه دی معلوم، یا په متواتر په وجود کې په نورو برخو کې د هاضمې سیستم لاندې دلته که التهاب موجود وي، دا امکان لري چې انتقال شي او کولمې هم پر التهاب باندې اخته شي که نه؟ د هاضمې سیستم د کولمو نه بره معده ده او د معدې نه بره مرۍ موقعیت لري. کرون ډیزیز کې ټول التهابي کېږي، هر ځای د دې چانس لري چې په التهاب باندې اخته شي. په دې ټولو کې فقط یو ډول کېدلی شي چې د یوې سیمې نه بلې سیمې ته سرایت وکړي که چیرې بکټیریل اوریجن ولري. بکټیریل په دې معنا د یوې خاصې بکټیریا په واسطه منځته راغلی، هغه هم د مایکرو بکټیریم ټوبرکلوسس په نامه، د عام شی په محیط کې د ټوبرکلوس په نامه مشهور. که موږ د کولمو ټوبرکلوس ولرو، دا د وخت په تېرېدو سرایت کوي نورو سیمو ته، ځکه کولمو کې د بغایته مواد او د خوړو حرکات کېږي. نو که چیرې بکتریا موجوده وي په یو ځای کې ملوث خواړه په بکتریا کولی شي التهاب منځته راولي. د دغه بکتریا تولیدات د خوړو په واسطه نورو سیګمنټونو، نورو بخشونو ته سرایت کوي. دا یو ډېر لږ چانس لري چې د یوې سیمې نه بلې سیمې ته سرایت وکړي. ولې په ټوله کې کمیونیکیبل یا له یوې سیمې نه بلې سیمې ته ورتلونکې ناروغي نه ده. کیدلی شي ژوندي موجودات یې منځته راولي لکه بکتریا او وایرس پرازیت. دا وایرس پرازیتونه بیا کولی شي په مختلفو سیګمنټونو کې حتی په مرۍ کې هم د التهاب منځته راولي. بله ډاکټر صاحب، خپله هره ناروغي فرق لري، ځوانان یا هغه کسان چې عمرونه ډېر دي یا په ماشومانو کې، ځکه دوی د وجود دغه مقاومت نسبت ځوانانو ته ضعیفه وي. دغه ناروغي څنګه آیا دا هم بدلون کولی سي په بېلابېلو عمرونو کې؟ دقیقا د السریټیو کولایټس په هکله داسې ویل شوي دي چې خاص مشخص عمر ورته نه ده معلوم. ولې معمولا په کوچنیانو کې منځته نه راځي. دا چې ولې منځته نه راځي مستقیم ارتباط د هغوی د دفاعي سیستم سره لري، ځکه په کوچنیانو کې دفاعي کرښې ډېرې قوي او ډېرې زورورې وي. هغه فکتورونه چې له محیط نه راځي او بالاخره موږ د کولمو په التهاب باندې اخته کوي، حداقل هغه دفع کولی شي. ولې هېڅکله جنسیت نشي دفع کولی، ارثیت نشي دفع کولی. همدا رقم د کرون ناروغي، په کرون ناروغۍ باندې یعنې د کوچنیو کولمو
یا د هاضمې سیستم په هره برخه کې که چیرې التهاب موجود وي د دې دپاره پیک انسیډنس ښوول شوي دي. پیک انسیډنس یعنې مشخص عمرونه د 20 نه تر 40 کلونو پورې معمولا منځته راځي، یعنې د 20 نه په کمتر عمرونو کې کم لیدل شوي دي. د 80 کلونو نه په پورته عمر کې ډېر زیات منځته راځي. نو دا مستقیم ارتباط لري د دفاعي سیستم سره. که چیرې دفاعي سیستم کمزوری وي نو دا التهاب ډېر زر منځته راځي، او که چیرې التهاب منځته راغی بیا موږ بیرته دفاعي سیستم باید حداقل دې ته آماده وسازو چې د دې ناروغۍ په وړاندې په اوږدمهاله توګه مبارزه وکړي، حداقل د خطر فکتورونه راټیټ وساتي. ډاکټر صاحب راځو درملنې برخې ته. څومره په افغانستان کې د دې امکانات شته چې درملنې ترسره شي؟ او متاسفانه په افغانستان کې طبي اسانتیاو ته لاسرسی ډېر زیات کم دی، بالخصوص په لرغونو سیمو کې. که دغسې علایم چې مخکې مې یادونه وکړه لیدل کېږي، لومړني اقدامات باید څه وکړو؟ که چیرې علایم لیدل کېږي، علایم ممکن مشترک وي. د هاضمې سیستم یو مغلق سیستم د دلته کېدلی شي مشترک علایم منځته راشي. موږ مستقیما باید د کولمو التهاب ته ولاړ نه شو. ځینې مشخص معاینات یا ټسټونه لري چې هغه باید د ډاکټر په مشوره پخپله د ډاکټر په واسطه سرته ورسیږي. یو ضوابط جوړ کړي، علمي ضوابط چې دا رښتیا هم په دې ناروغۍ اخته ده که نه. فرضاً د وینې معاینه باید وکړي. مخکې مو ویلی چې وینه به بهیږي، اسهال به وي، نو دلته د وینې کمبود حتمي دی، انیمیا منځته راځي. مریض باید کمخوني ولري، او د دې ترڅنګ التهاب د یو ډول میکروبي حالت ده. په میکروبي حالاتو کې د وینې سپین کرویات جګیږي. نو موږ که چیرې وینه معاینه کوو دا دوه فکتورونه باید وګورو، کمه ده که نه ده. که کمه وله یو شک مو په یقین تبدیل شو چې کمخوني منځته راغلی ده. التهاباتو پر ضد باندې بدن عکس العمل ښودلی که نه، هغه د وینې د سپینو کرویاتو په بڼه ګورو. همدا رقم د میکروبونو د موجودیت دپاره، د التهاب د موجودیت دپاره ځینې مشخص ټسټونه دي، ایسار اریتروسایټ سیډمنټیشن ریټ ورته وایي، چې هغه باید وګورو څومره جګ شوی څومره ټیټ شوی. ځینې انویسیف پروسیجرونه، انویسیف پروسیجرونه په دې معنا چې باید مستقیما مداخله وکړو او هاضمي سیستم وګورو. د السریټیو کولایټس دپاره سیګمایډوسکوپي موږ کامره باید د مخد د لارې نه داخل کړو، ریکټم ته هغه باید وګورو چې زخم السر که منځته راغلی، سایز یې چېرته څومره ده، موقعیت یې څومره ده، او بالاخره څه باید د دې په وړاندې وشي. د بیریم انیما په نامه یو اکسرې ده، ساده اکسرې موږ اخلو. د مخد د لارې د ځینې مواد دي چې هغه په ریډیالوژي کې موږ سره مرسته کولی شي، دا مریض ته داخلوو او بالاخره اکسرې اخلو، ګورو چې تر کومه حده پورې دا مایعات وتښتېدل. د دې ټولو معایناتو نه وروسته بیا تشخیص ته رسیږو. له تشخیص وروسته باید درملنه وکړو. درملنه یې ډېره اسانه ده. په دواړو حالاتو کې یو خو مریض باید موږ دقیق وپوهیو چې دا د یوې ورځې، د یوې هفتې او د یوې میاشتې مرض نه ده. ریمیټینګ ریلپسینګ حالت لري، نن به جوړې، ممکن 10 کاله بعد بیا دا تکلیف راوګرځي، چې په ده کې بیا حداقل مریض په دې پوه شي چې راتلونکی ده دا مرض. ځینې ډایټس یا غذایي توکي باید ور وښوول شي، لکه فایبر لرونکي غذایي مواد باید ډېر زیات وخوري، او د خوږو نه په ټوله کې باید پرهیز وکړي. یو څه مهم باید ووایم دغه ځای کې د السریټیو کولایټس ناروغي هغه انسانانو کې ډېره کمه لیدل کېږي چې سګرټ وهي. هغوی چې دایمي سګرټو نه استفاده کوي، او دا په ټول طبابت کې د سګرټ دپاره یو انډیکیشن ده چې موږ سګرټ که څوک استفاده کوي نو السریټیو کولایټس کم ده پکې. ولې خواته یې همدغه سموکرز کوم انسانان چې سګرټ وهي هغوی بیا د کوچنیو کولمو په التهاب باندې اخته کېږي. نو په ټوله کې نس کول حتمي دي. او د دې ترڅنګ یو ډېر مهم فکتور چې هغه زموږ په جامعه کې خصوصا زما په اوپیډي کې ډېر زیات لیدل کېږي، هغه د آی بي اس ناروغي ده. آی بي اس ناروغي سپاسټیک کولون ورته وایي، یا تنبله کولمه. د کولمو وظایف که سرته رسیږي د دوی د مارپیچو حرکات په واسطه منځته رسیږي. کولمه تنبله شي حرکات به نه کوي. دا بیا مستقیما ارتباط لري د هغې ناروغۍ سره چې زموږ په محیط کې موجوده ده، رواني ناروغي. که چیرې مزمن ډیپریشن ولرو، موږ بالاخره دا دوام وکړي تر یو وخته پورې، دا کولی شي موږ د آی بي اس په ناروغۍ باندې اخته کړي. په آی بي اس کې بادونه ډېر زیات وي په نس کې، د نس په داخلي په دې 2 ساحونو کې ایلیک فوساز، په دې ځایونو کې دردونه وي. درد دومره شدید وي، یوه سړیکه تېرېږي په داخل د نس کې چې مریض دې ته هڅوي چې باید تشناب ته لاړ شي. تشناب ته د تګ سره د غایطه موادو د مدفوع د دفع کولو سره د دې دردونه ارامه کېږي. بله نښه یې دا ده چې کله هم مریض ډوډۍ وخوري، فقط چې د دسترخوان نه جګېږي نو دوی به بالاخره تشناب ته منډه وهي. دا د آی بي اس هغه نښې دي. په دغسې حالاتو کې باید موږ مستقیما کولمې تداوي نه کړو، لکه د انټي بیوټیکو نه استفاده ونه کړو، د انسرټ دواګانو نه استفاده ونه کړو، نورې هغه دواګانې چې د دغه حرکت د تنظیم دپاره کارول کېږي موږ باید د هغو نه په ډېره کمه استفاده وکړو. ولې مستقیما باید ولاړ شو، رواني ستونزه برطرف کړو تر هغې د کولمو له دې ناروغۍ. ډاکټر صاحب، په روسیې کې یوازې یوه بله موضوع تاسو یادونه وکړله چې که چېرې یو کس په دغه ناروغۍ اخته سي، درملنه وسي،
څه موده وروسته بیا هم امکانات شته. د تجربو په اساس دغه وخت ورته مشخص شوی دی چې څومره وخت بعد دغه ګواښ بیا هم امکان لري چې دوی ته بیرته دغه ناروغي اخته شي؟ نه، مشخص وخت د بیرته راتګ دپاره نه ده ټاکل شوی چې کله به بیرته راځي. ولې مریض باید موږ الرټ وساتو، مریض ته باید دا اخطار په لومړیو کې ورکړو چې دا تداوي ابدي نه ده. دا بیرته راتلونکی ده دا ناروغي، ځکه دا د دفاعي سیستم سره ارتباط لري. هر کله چې دفاعي سیستم کمزوری شو، ضعیفی شو، ناروغي به بیا راځي. بدپریزي وکړه، ناروغي به بیا راګرځي. سګرټ یې وڅکول، ناروغي به بیا راګرځي. نو دا هغسې دي چې باید موږ مریض ته د تداوي نه مخکې ووایو، او که احیانا دا ناروغي په بیرته راځي، بیرته راستنیږي، نو یو ټکی باید موږ مریض ته ووایو چې همیشه موږ په کتابونو کې لوستي دي چې فرست اټک، سیویر اټک، اولنۍ حمله تر ټولو مدهشه او وژونکې حمله ده. نو دوی باید حداقل هغه اولنۍ د خوني اسهال یا د وینې بهیدونکي اسهال له لومړنۍ حملې نه ځان ژوندی وباسي، کنې مستقیما ورځي د هایپوولیمیک شاک ته، زړه کولپس کېږي، بالاخره مریض ډاکټر صاحب بله موضوع خیر د پورې مرتبط به هم نه وي، معمولا هغه څه چې په افغانستان کې ډېر زیات لیدل کېږي، ځینې کسان دي چې اصلا هغه نظافت نه مراعتوي، هر قسم چې اوبه مخ ته ورغلې اوبه هم خوري، خواړه هم خوري، یعنې حتی ترکاري صحیح نه وینځي، اما ډېر سره حال ظاهرا صحتمند او اصلا کومه ستونزه نه د معدې پکې وي، نه د کولمو، نه بل جنجال. اما برعکس ځینې کسان دي که دغه معدني اوبو نه پرته یو بل اوبه ومڅکلی یا حداقل لږ زر غوښه هم ډېر زیات وخوړه، ده کې وجود کې مکروب پیدا کېږي او جنجال پرې تر ډاکټره پورې رسېږي. علت څه دی؟ د انسانانو د وجود مقاومت فرق کوي یا نه فقط عادت له مخې هم کولی شي ځینې موارد تغییر؟ نه، د انسانانو د وجود مقاومت په ټوله کې فرق کوي. ولې موږ هغه ولسي متل لرو چې د لامدو به څه لامدوي. هغه انسانان چې نظافت نه مراعات کوي، هر څه په مخه ورځي او هر څه خوري، هغوی په دومره ګڼو ستونزو اخته وي چې دا کوچنۍ ستونزې چې کومې موږ په خپل ژوند کې ستونزې ورته وایو په خپل ساعت کې، هغه هېڅ ورته ستونزه نه ښکاري. هغو ته ناروغي معمولا هغه ښکاري چې په ځمکه راوغورځېږي او دا د کوما په حالت کې موږ انتقال کړو. کنې د میکروب، د وایرس او د پرازیت په وړاندې هر انسان عین مساوي حالت لري. دا یوازیني شیان دي چې هر انسان ته، هر ژوندي موجود ته په عین سترګه ګوري. دا هېڅ ممکن نه ده چې یو میکروب د زما په وجود کې د ناروغۍ سبب ګرځي او د یو بل چا په وجود کې د ناروغۍ سبب نه ګرځي. هغه خلک چې د دو په وړاندې ډېر حساسه دي، هغه ښه دي، حداقل د صحت په وړاندې حساسه دي، صحتمند ژوند یې خوښېږي. او کوم چې له دې نه مبرات دي، هغه انسانان دي چې هغه عادت ورسره کړی ده، د دې کوچنیو ناروغیو تر څنګ په ډېرو سترو نورو ناروغیو اخته دي یا ور روان دي، پرې اخته کېږي. ډېره زیات مننه کوم ښاغلی ډاکټر نوید خپلواک د سرطاني او داخله ناروغۍ متخصص کور مدن. مننه.